تاسو په ډېر شمېر یوټیوبران لیدلي وي چې خپل عاید ښیي، په میلیونونو سبسکرایبران لري او په زرګونو ډالر ګټي. آیا کله مو فکر کړی دی چې دا پیسې له کومه کېږي؟ یوټیوب اټومیشن څه شی دی؟ او آیا تاسې هم کولی شئ بې له دې چې خپل غږ یا خپله چهره د سکرین پر مخ راولئ دغه پیسې ترلاسه کړئ یا یو ثابت عاید جوړ کړئ؟ په دې ویډیو کې به زه تاسې ته وښیم چې څنګه یوټیوب پیسې ورکوي او په ټوله کې یوټیوبران څومره عاید لري او تاسې څنګه کولی شئ چې د یوټیوب له لارې د مصنوعي ځیرکتیا په مرسته هم دغه شان ته یو ثابت عاید جوړ کړئ. ویډیو تر پایه وګورئ، دا هر څه به تاسو ته په ویډیو کې روښانه شي. زموږ د یوټیوب چینل ته یو ځل بیا ښه راغلاست. په دې ویډیو کې به موږ تاسو ته وښیو چې څنګه خلک له یوټیوبه په زرګونو ډالر ګټي. ویډیو تر پایه وګورئ. که مو ویډیو خوښه شوه مخکې له ملګرو سره یې شریکه کړئ، ویډیو ته لایک او کمنټ ورکړئ او زموږ د یوټیوب چینل سره سبسکرایب. دا چې د یوټیوب اټومیشن بازار ډېر ګرم دی، نو زه به تاسو ته وښیم چې یوټیوب اټومیشن څه شی دی. په ډېره ساده اصطلاح خپل مخ نه ښودل، خپل غږ نه کول، یعنې هر څه د مصنوعي ځیرکتیا له لارې دغې ته یوټیوب اټومیشن وایي. په دې ویډیو کې به موږ تاسو ته وښایو هغه اپلیکیشنونه یا ویب سایټونه چې تاسې کولی شئ د هغې له لارې ویډیوګانې جوړې کړئ او هغه هم په وړیا ډول. مخکې له دې چې اساسي موضوع ته ځو، نو زه به هغه چینلې چې په میلیونونو ډالر ګټي د مثال په ډول وړاندې کړم او هغه ټول هر څه د مصنوعي ځیرکتیا په مرسته. راځئ را به شو سکرین ته. د دې ټولو له مخې اول به راشو یوټیوب کې به وګورو ټاټا لیمبو. نو دا چې څونه سبسکرایبر لري تقریبا 1.20 میلیونه ویډیوګانې سره هم جوړوي. نو راځئ هغلته به درته دا شارټ هم ډېر ساده ساده د دغه شیانونه ده هغه پیسې جوړوي. نو د دې چینل دغه لینک به راواخلو، دا به ډېر او را به شو ګوګل کې به سوشل بلیډ سرچ دغه دی سوشل بلیډ د یوټیوب او د فیسبوک او د ټیک ټاک اسټیمیټډ یعنې تخمیني انکم او عاید معلوموي چې څومره خلک پیسې ګټي له دغې نه. نو را به شو سوشل بلیډ یوټیوب ته صحیح ده، هلته به ورشو. دغه لینک به دلته رسو او دغه دی لیمبو. دا ګوره ښه 213,000 یعنې د 3.15 نه نیولې تر 213,000 ډالر پورې دا د میاشتې عاید او په کلنۍ عاید ته چې وګورې یعنې د 96,000 نه نیولې تر 1.15 میلیونه ډالر. دغومره دا زموږ په خوله هم نه راځي چې لکه 1.15 میلیونه او دا ټولې د یوټیوب نه او د مصنوعي ځیرکتیا. بس زما پښتون د الله پرېږده چې خپل انټرټینمنټ وکړي، یو بل ته کنځاګانې وکړي، ګیمونو ته کښېني، یو بل ته بس ګفټینګ وکړي او دا څوک فیصد نشته دی چې لکه دا نوره نړۍ څه کوي او موږ څه کوو. نو په هر حال الله دې خیر واچوي پکې. دلته به درته یو بل چینل هم وښیم، یعنې دا خو ډېر دي، خو دا به زه تاسو ته د مثال په ډول وښیم چې یو تشویق هم شي او موږ په دې وپوهېږو چې لکه دغه دی ایکسکیوز ریزد. دا ګوره دغه شان بس یو کرکټر یې جوړ کړی او دله یو سټوري ورکړي او خبرې کوي او بس د ده دا لینک به له دې ځای نه کاپي کړو او دا به هم راواخلو. دغلته به په دې کې د ده عاید وګورو. صحیح ده ډېر یعنې تر ټولو کم چې موږ وښیو که نه دا ګوره د ده کلنی عاید وګوره د 14,000 نیولې تر 226,000 ډالر، 14,000 نه تر مانتلي یعنې میاشتنی عاید دی. نو زه نه پوهېږم موږ یو چېرته او کوو څه. په هر حال را به شو خپلې اساسي موضوع ته، دا چې د یوټیوب اټومیشن لپاره څه شی کېږي. نو دغې ویډیو کې موږ په 5 برخو تقسیم کړي. په اولنۍ برخه کې نیش دی، یعنې د یوټیوب یا د یوټیوب چینل موضوع انتخابول دي. په دویمه برخه کې د چینل نیم او برانډینګ دي. په دریمه برخه کې به موږ تاسو ته دا وښایو چې څنګه د یو ویډیو لپاره سکرپټ جوړ کړو، کانټینټ ریسرچ څنګه کېږي او کانټینټ ریسرچ دی څه. په څلورمه برخه کې به موږ کوشش وکړو هغه ټولز یعنې وسایل چې د مصنوعي ځیرکتیا په مرسته یې موږ کولی شو خپل غږ جوړ کړو او د مصنوعي ځیرکتیا په مرسته موږ کولی شو ویډیوګانې جوړې کړو. نو هغه به تاسو ته هم وښایو او په آخر کې به تاسو ته هغه ریزلټ هم وښایو. مهرباني وکړئ ویډیو تر اخره وګورئ، په دې هر څه به ډېر زر پوه شئ. تر ټولو لومړی باید د یوټیوب چینل لپاره نیش انتخاب کړو، یعنې په ساده اصطلاح موضوع انتخاب. په نیش کې باید ډېر زیات دقت وکړو. دا که موږ نن د یوټیوب لپاره
ویډیو جوړو، سبا لا د یو بل ګیمینګ لپاره ویډیو جوړو، بل سبا د یو بل څه، نو دغه بیا زموږ په تاوان دي. ځکه هغه څوک چې ما د دې یوټیوب آټوميشن لپاره فالو کوي، یعنې غواړي چې دغه کاروان کې له موږ سره مخکې لاړ شي، نو که سبا لا هماغه کس زما دویمه ویډیو وګوري کوم چې د انټرټینمنټ یا د ګیمینګ باره کې ده، نو کیدای چې بالکل به مې ان سبسکرایب کړي او زما به نورې ویډیوګانې هم نه ګوري. نو د نیش په موضوع کې باید ډېر دقت وکړو او داسې یو نیش باید انتخاب کړو چې تنحال پر ټرینډینګ کې، یعنې داسې یو ځای ته ولاړ نه شو چې موږ یو شی انتخاب کړی ولې چې زما خوښېږي. باید مارکیټ ته هم وګورو، خپل اډینس هم وګورو چې څه روان دي، خلک څه شی ډېر ګوري. نو د هغې لپاره به موږ ټول استفاده د مصنوعي ځیرکتیا په مرسته په دې کې موږ سره چټ جی پي ټي دی، ډیپ سیک دی، جیمنای دی، نو له هغې به موږ استفاده کوو. تاسو ته به دا هر څه د سکرین له لارې ښایي. اوس ولاړ شو چټ جی پي ټي ته. چټ جی پي ټي سره صحیح ده چې ټول به ورسره اشنا یو، خو ده سره باید موږ د ګوګل یا د نورو اپلیکیشنو غوندې هغه د خبرو طرز ونساتو. دا د ده په باره کې به انشاءالله زه یو بل اساسي ویډیو جوړوم، اکثر هم د چټ جی پي ټي نه استفاده وکړو. یعنې چټ جی پي ټي چې ورته مصنوعي ځیرکتیا وایي، نو داسې کار کوي لکه تا سره چې یو بل داسې یو تکړه پوهه کس لکه یو پروفیسر چې ورته وایي، یا داسې یو لایقه علمي شخصیت تا سره چې مطلب ته ورسره خبرې کوي او تا ته د هرې خبرې جواب ده. نو چټ جی پي ټي هم باید په ساده اصطلاح موږ باید دغه هندسه اوس که زه یو یوټیوب چینل جوړوم او راځم چاته ډایرکټ وایم چې لکه زه یوټیوب چینل جوړوم، ما ته نیش انتخاب کړه، نو داسې نامناسبه راځي. اول به ته چټ جی پي ټي ته تیارې چې مطلب زه دغه شانته یو کار کوم، نو هغه درته بیا مشوره هم درکوي او په صحیح دغې درکوي معنا ده. نو راځئ چې دا وګورو څه رقم کار کوي. I want to create a faceless YouTube channel. په پښتو کې هم کولی شو موږ ولیکو، خو دا چې په انګلیسي کې ډېر اعلی کوالټي معلومات ورکوي، نو ځکه مې بهتره وګڼل چې په انګلیسي کې ترې دا معلومات وغواړم. بیا موږ کولی شو دا پښتو ته هم وړو. دا هم وایي چې pick a niche یعنې ټاپک، بیا د هغه نه وروسته مطلب یو مشوره درکوي create your branding، بالکل په همده باندې کار کوو. او د هغه نه وروسته script wise script by ChatGPT on voice video، بیا د ویډیو کریټینګ ټول دا کیسې بالکل دي، همدغه زموږ پلان دی. دا چې زموږ اوس اساسي موضوع ده څه رقم نیش انتخاب کړو. دغه دی موږ ته بیل نیش راکړه، موږ ته راکړه موټیویشنل یعنې سکسس ویډیو، میک منی آنلاین او ورپسې AI ټولز دي. نو موږ به راز شو په ساده اصطلاح ده چې موټیویشنل سکسس ویډیوګانې واقعت نن سبا ډېر غټ مارکیټ لري او هر سړی مطلب هر سړی که یو ښه خبره واوري غوږ ورته ږدي او هغه ګوري او د هغه سیستم مخې ته ځي. نو راځئ دغه زموږ نیش موټیویشنل دی ده، دغه شانته به ځان ته یو نیش انتخاب کړي. مثال خبره، نو موږ غواړو هم د دې موټیویشنل سکسس ویډیوګانو د لارې خپل چینل اوس مخې ته بوځو. صحیح ده. دا چې زموږ نیش انتخاب شو، نو راځئ چې اوس ولاړ شو د یوټیوب چینل برانډینګ ته لاړ شو، څه رقم چینل جوړېږي او برانډینګ یې څه رقم کېږي. تر ټولو اول خو باید تاسې یو نوی جیمیل یا ایمیل جوړ کړئ. تاسو سره زوړ جیمیل یا ایمیل نو کوشش مو کوئ چې له هغه استفاده وکړئ، ځکه امکان دی ولري دغه ایمیل تاسې په ډېرو ځایونو ورکړئ یا چېرته لیک شوی او د دې امکان ډېر زیات دی چې په آینده کې له تاسو هیک شي. نو هغه خواري او زحمت چې تاسو ایستی وي هغه به مو په سین لاهو شي. نو کوشش وکړئ د چینل لپاره یو داسې ایمیل جوړ کړئ چې هغه د تاسو سره محفوظ یو هیڅ چېرته ترې بله استفاده ونه کوئ، صرف او صرف خپل یوټیوب چینل لپاره استفاده کړئ. د چې څه رقم چینل جوړېږي، نو راځئ چې ولاړ شو په ویډیو کې به درته وښیم. اول به شو یوټیوب ته، دغلته زما خپل نوم دی، نو دا به زه د دې ځای نه ختم کړم. سویچ اکاونټ ته به لاړ شو چې به خپل چینل چینج کړو. څه شو دغه ما سره ایمیل دی او راغلو دغه. نو اوس به راشو دغلته ګورئ تاسې پاس، زه به ترې دا کړۍ دلته چاپېر کړم کریټ چینل. صحیح ده. ته باندې به کلیک وکړو او په دې کې اول سر کې how you will appear. صحیح ده. نو په دې کې تا نه پکچر غواړي، یعنې اوس دا چې زموږ کار ټول د AI او د فیسلس چینل سره دی، نو ښه به دا وي چې موږ یو لوګو جوړ کړو او د هغه د لارې خپل چینل معرفي کړو. نو هغه به لوګو چې څه رقم جوړېږي هغه به هم درته وښایم او نوم چې انتخابېږي او بیا د هینډل لپاره مطلب یو یوزر نیم راځي. نو مخکې له دې چې پکچر جوړو، راځئ د نوم انتخاب وکړو. د نوم انتخاب هم تر ټولو یو مهم فیکټر، ځکه که نوم دې ښه او ساده او ښه نوم ولري، مطلب
نو ډېر ایزیلی مطلب خلک کولی شي چې اکسس وکړي. کوشش وکړي چې پرنس او کینګ او خان او دا شان پکې ونه کاروئ. یو ساده یو ښکلی نوم د انتخاب کړئ. نو دا چې نوم څه رقم انتخابېږي راځئ دا به هم د چټ جي پي ټي سره پرې مشوره وکړو چې څه رقم انتخابېږي همالته به سره وکړو. را به شو چټ جي پي ټي ته بیا هم صحیح ده. چټ جي پي ټي ته به راشو. Can you suggest a name that's not existed in YouTube? Mine rise daily. صحیح ده. بس دا یو لاره زه دا تخیم. نور بیا تاسو چې هر رقم انتخاب وکړئ نومونه به درکوي. ګوره څومره ښایسته نوم یې ورکړی دی mine rise daily. دلته نه تاسې کولی شئ په نورو پلیټفارمونو کې لکه په فیسبوک په ټیک ټاک په انسټاګرام کې هم استفاده وکړئ. نو بس راځئ زموږ نوم شو mine rise daily. صحیح ده. هماغه کوم پیج چې مې د چټ جي پي ټي سره خلاص کړی دی همالته ټول معلومات موږ ته راکولی شي. نو ولاړ به شو خپل یوټیوب ته دغه ته به ورکړو. صحیح ده. mine rise daily. صحیح ده که نه. دغه زموږ نوم شو. سیف به کړو او د هینډل لپاره ترې هم استفاده کولی شو. how about the handle. یعنې ډېر ضرورت هم نشته دی چې مطلب نورې مشورې مو سره وکړو. بس صرف یو اشاره ورکول دي. دا ګورې هینډل لپاره مطلب mine rise daily هم یو دی. د mine rise هم یو دی. د mine rise daily هم یو دی. نو موږ به په دې کې د mine rise انتخاب کړو. صحیح ده که نه. دلته به اوس ولیکو د mine rise. دا به وګورئ چې اویلیبل دی که نه دی. this handle is not available. daily هم ورسره واچوه. صحیح ده. بس دغه زموږ هینډل شو او create channel شو. بس زموږ چینل جوړ شو. خو لا پاتې دی. دا چې نور څنګه مخې ته ځي نو راځئ ویډیو در سره وګورئ مخې ته. ښه نو اوس به راشو ګوګل ته. ګوګل کې به سرچ کړو یوټیوب سټوډیو. په دغه اول سر کې به کلیک وکړو. دا به موږ ته دلته راشي اپلیکیشن. که چېرته دغه اپلیکیشن لرئ نو دغه ډیلیټ کړئ یو ځلې او بیا دا سرچ وکړئ. بیا به کنټینیو مطلب په دې ګیټ د اپ به اوس باندې ډاونلوډ کړئ ځکه بیا ته نور مخې ته پکې تللی نه شي. نو کنټینیو ټو سټوډیو به زه لاندې ووایم. صحیح ده. دغه دی ویلکم ټو یوټیوب سټوډیو. بس کنټینیو بیا کوم دا به لاندې کړم. نو په دې کې تر ټولو به مخې ته راشو. دلته دغه لاندې دا سیټینګ چې دی په سیټینګ کې به موږ سره دغه انټرفیس خلاص شي او دغه چې د کرنسي د کرنسي کې مطلب هره کرنسي چې تاسو غواړئ افغانۍ غواړئ کالدارې غواړئ هندۍ غواړئ مطلب هر ځای کې چې هستئ نو دغه ډالر تر ټولو ښه راځي. دغه یو اولنی اپشن دی. صحیح ده. هغې نه وروسته ورپسې په دویم نمبر کې چینل دی. صحیح ده. چینل ته چې راشي بیسک انفارمیشن کې کنټري اف ریزیډنس مطلب په هر ملک کې چې اوسېږي. په افغانستان کې اوسېږي په پاکستان کې اوسېږي نو هماغه خپل ملک به ورکړي. نو فکر کوم زموږ افغانستان پکې نشته نو تاسې ته بیا یو بله لار درښیم چې تاسې که بهر مو هم هر ځای کې ملګري د هغه نمبر وغواړئ. نمبر پکې خپل د کنټري ورکړئ. د کنټري انتخاب چې مو وکړه د هغه نه وروسته په بیسک فیچر کې موږ سره په دویم نمبر کې چې کوم څه راځي هغه ته کی ورډز وایي. 8 کی ورډز. دا کی ورډز تر ټولو مهم شی دی. دا د یوټیوب په الګوریتم کې ډېر کومک کوي. کله چې ستا چینل یعنې ستا د چینل په باره کې چې خلک زه اوس کله مثال خبره موټیویشنل ویډیو سرچ کوم نو همدا ستا چینل به هم مخې ته راځي او په هغه ټکي چې مطلب زه سرچ کوم لکه غواړم مثال خبره موټیویشنل ویډیو مثال خبره ته باید موږ اوس موټیویشنل واچو چې څومره ډېر واچې انسپایریشنل ویډیو مطلب په زرهاو راځي که نه نو کوشش وکړئ چې څونه پکې ډېر واچوئ تاسې ته فایده کوي. نو دا به هم د چټ جي پي ټي نه استفاده وکړو. can give me motivation, success, discipline, mindset, productivity, blah 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 مطلب ډېر درله درکوي او چې څونه پکې ډېر واچوئ تاسو سره کومک کوي. نو دا به بیا ته هر یو بیل کاپي کې او دلته بیا راوړې اچوي. نو ته کولی شي د خپل ځانه هم که ذهن کې کوم ایډیا لرې مطلب صحیح ده دا به دغه شان ته واچوي. اوس دا ټول کاپي شوي دي خو ته کولی شي مطلب سکسس صحیح ده سکسس هغه دی مخې ته راغلی پکې نو دا به پکې دغه شان ته ور واچوي او فکر کوم دا ډېر زیات دي نو صحیح ده
پکې دوه دانې واچول خو کولی شئ تاسې پکې نور هم زیات کړئ. دغه به سیف کړئ او یو ځل بیا به دغه سر ته راشئ او دغه سیټینګ باندې به کلیک وکړئ. صحیح ده. بیا به راشئ چینل ته ځکه زموږ بیسیک انفارمیشن وشو. اوس به اډوانس سیټینګ ته راشو. په اډوانس سیټینګ کې داسې نور ډېر څه نشته دی خو بس دغه یو اپشن یې ورکړی دی چې مطلب ستاسې دا چینل د ماشومانو لپاره دی که صرف تاسو لپاره. نو کوشش وکړئ د ماشومانو شان مه جوړوئ ځکه هلته پیسې هم کمې ورکوي. ځکه یوټیوب چې تاسو پیسې درکوي ستا په ویډیوګانو باندې ایډس خپروي یعنې اعلانات خپروي. ماشومان به څه شی واخلي او څه اعلانات به وګوري نو د هغوی په ویډیوګانو اعلانات هم نه راځي پیسې هم ډېرې کمې او رولز یې ډېر سخت دي. که یو خدای نخواسته داسې یو غلطه ویډیو دې خپره کړه او که ماشوم یعنې هغې ورته ورسېدله نو چینل دې ټول له منځه ځي. نو کوشش وکړئ د ماشومانو دغه شیان فی الحال ځان وساتئ. دا چې کله هم پکې وخت وشو بیا کولی شئ مطلب پوه شئ او هغه رولز ریګولیشن هر څه د ځان سره ولولئ. صحیح ده. نور اډورټایزمنټ دی او پرځې اټومیټک کیپشن دی ضرورت پکې نشته. دا شیان د هر څه پکې خپله دغه به سیف کړو دلته دغه هم وشو. دا د هر ځل سیف کېدو سره باید موږ باید بیرته راشو دلته اډوانس سیټینګ هم وشو. فیچر الیجیبیلیټي تر ټولو مهم فیچر چې دی دغه سټنډرډ فیچر مطلب دا هغول شوی دی نوم یعنې دغه سټنډرډ فیچر شوی دی نوم جوړول او نوم ایښودل او که نه دغه کیسې خو ختمې شوي دي. په دویم نمبر کې چې دی انټرمیډیټ فیچر دی. په انټرمیډیټ فیچر کې چې کلیک وکړي ویریفای فون نمبر دغه باندې به کلیک وکړي چې فون نمبر د ویریفای شي. دا چې ما سنګاپور ورکړی دی نو زه به ما خپل نمبر ورکړه دا چې نیکسټ ته لاړ شي. نمبر مطلب دا د ډېرو نمبرو سره شوی دی خو دا تاسو ته د مثال په شکل ښیم. نمبر باید ورکړئ دا تر ټولو مهم دی. د هغه نه وروسته صحیح ده دغه چې وشو بیا تاسو ته دریم فیچر خلاصېږي. په دریم فیچر کې ته باید خپل آی ډي یا د فیس کوم هغه چې دی ویریفیکیشن درنه غواړي او د هر چیز چې دی پوره کړه نور سیف کړه. زموږ سره دغه د چینل سیټینګ نور ختم شو دا چې کوم مهم شیان. اوس به راشو دریم نمبر ته اپلوډ ډیفالټ. مطلب په اپلوډ کې موږ نه ټایټل غواړي. ټایټل ضرور نه دی ځکه د هرې ویډیو لپاره موږ باید بدل ټایټل ورکړو. او په ډسکرپشن کې ته کولی شې مطلب هغه ډسکرپشن د هرې ویډیو لپاره بیل بیل جوړ کړې او هغه شیان چې ته غواړې چې په هر ویډیو کې راشي لکه د خپل فیسبوک لینک ورکړې یا د انسټاګرام یا د ټیک ټاک نو هغه دلته اچولی شي. صحیح ده. په ویزیبیلیټي کې دا کوشش وکړئ همیشه پرایویټ وساتئ ځکه هره ویډیو چې بیا ته پوسټ کړې هملته تا ته بیا یو ځل اپشن درکوي. خو که ته چېرته پبلیک واچې نو کیدای شي ستا نه ویډیو پوسټ شوي ته خبر نه وي پوره جوړه شوي نه وي یا کوم مشکل لري نو وروسته له دې چې ته مکمل خپل ریسرچ وکړې د هغه نه وروسته یې پبلیک کړئ. نو زما فکر په اول سر کې دغه پرایویټ وساتئ. دا د هغه نه وروسته سیف کړئ دې ځای کې او یو ځل بیا راشئ چې وګورو که نور څه پاتې مهم. پروویژن کې مطلب ته خپله اونر یو د انویټیشن د لارې هغه پاس انوایټ چې ګورئ دې ځای کې دلته ته کولی شي مطلب نور خپلوان یا ورونه یا دوستان یا هر څوک چې غواړي منیجر یې جوړ کړي په خپل پیج کې یا ایډیټر یې جوړ کړي یا لیمیټډ دغه ورکړي اکسس ورکړي یا صرف ویور یې کړي. زما په فکر دغې ته بل اوس ضرورت نه وي. په څلورم نمبر کې کمیونټي موډریشن دې ته هم ضرورت نشته دی او بیا کړي دی. نو هغه مهم شیان وو هغه زموږ پوره شو. اوس به راشو دلته تر ټولو مهم شی چې دی د دغې ډالر نشان نه لاندې چې دغه کوم فیچر دی دې باندې به کلیک وکړو. صحیح ده. په دې کې بس موږ باید د کور یعنې بینر هم جوړ کړو او د هغه نه وروسته یو لوګو هم جوړ کړو. نو دا چې سره هم جوړېږي را به شو تر ټولو هغه اسانه یعنې ته کولی شې د چیټ جی پي ټي ته هم وایي چې تا ته یو دغه جوړ کړي بینر درته جوړ کړي یو لوګو درته جوړ کړي که بیخي د ورته ملا ماتئ. خو په کانوا کې دا ده چې مطلب تاله به دا فایده وکړي چې ته به په کانوا هم پوه شې کانوا به ډاونلوډ کړې او په آینده کې به دې ډېره په درد وکړي. دا چې څه رقم کېږي بیخي په اصطلاح باندې په 1 منټ کې برابرېږي. زه به تاسو ته اوس وښیم چې څومره زر کېږي. دا ته په بینر کې ښودلي دي چې ګوره 20 48 او 11 52 دا زموږ سایز دی. صحیح ده. نو دا به راشو اول دیل ته دا د پلس نشان به وو او بیا به لوړ شو دغه
کسټمایز ته به لوړ شو. صحیح ده. دلته به سرچ کړو نو بیرته به هم هملته کوم ځای کې موږ څونه دغه غواړي ګوره 20 8 11 52 دلته به واچې 20 8 11 52 دغه زموږ د بینر هغه سایز دی. نو دا چې اوس موږ دلته راوستو دلته به بیا سرچ کړو یوټیوب چینل بینر. صحیح ده. دغه د کروم کوم نشان چې ګورئ دغه پرو ورژن دی نو د دغه سره زموږ کار نشته دی. اوس د موټیویشن لپاره چې سره هم بینر انتخابوئ زما په فکر باندې چې څومره ساده یي به شو دلته ډېر ساده دی. دلته لیکو د رایز. صحیح ده. د فون هم موږ کولی شو د ډیزاین بدل کړو یعنې موږ یې کلر هم چینج کولی شو او د فون سټایل هم بدلولی شئ. صحیح ده که نه. چې څومره ساده یي زما په فکر کلر هم ورته ورکولی شئ سور رنګ ورکړئ شیپ ورکړئ دا بلو ورکړئ نو راځئ موږ یې پرېږدو په همدغه لیول باندې ګوره ډېر ساده مطلب کولی شئ تاسې نور شیان هم پکې وکړئ ځکه دا مو بیخي خوښ نه راځي. راځئ چې بیرته ولاړ شو بل سرچ کړو. صحیح ده. را به شو د ده نه به استفاده وکړو. صحیح ده. دغلته دغه نوم بدلولی شو نه مطلب هر رقم چې تاسې وغواړئ کېدلی شي مخې ته وروسته کې دا په موبایل لږ جنجال وي خو خیر دغلته ایمیل دی دغه ایمیل هم ته ورکولی شي مطلب د mindrise@gmail.com ځای ده دا ورکولی شي دا نوم هم شي بدلولی دا ټول دغه هلته ولګې کړو. صحیح شو. دا عکس تاسې کولی شئ ګوره هم دلته نه ریپلیس کړئ نو دا چې دلته زما په فکر باندې دا به بیرته ختم کړم چې ریپلیس مطلب دلته ته کولی شئ ګورې ناټ ناو دا کینسل کړه دا به د ځان سره ثبت کړو. صحیح ده. دلته بیا هم راتللی شو دلته به کریټ ډیزاین دلته به یو بل ډیزاین مخکې له دې چې دغه کار کوو راځو دغه لوګو باید اولو. صحیح ده. لوګو لپاره باید څومره دغه انتخاب شي 98 پر 98 کې. صحیح ده. دا ګورئ دلته به ورکړو 98 صحیح ده که نه یعنې ورک منټلیس ډن. ګورئ کولی شي دغه رنګ بدل کې یو بل رنګ ته واړئ دغه هلته یا دلته واړئ مثال خبره هر یو چې ستا خوښېږي کولی شي دغه واړئ دا بیسې دغه هلته یعنې یا یې ښکته پکې دغلته واچئ یا بیخي مطلب هماغه ځای تر ټولو ښه راځي یا واړئ بیخي دې ځای ته. صحیح ده که بس دا له ځان سره سیف کړه دلته ډاونلوډ کړه بس دا د موږ سره ډاونلوډ شو. صحیح ده. اوس لاړ شه خپل پروجیکټس یا دلته چې دغه کوم بینر جوړ کړی دی دلته لاړ شه. صحیح ده. د باندې کلیک وکړه ریپلیس کړه کانټینیو کړه دا لیمیټډ اکسس. صحیح ده. دغه موږ دلته جوړ کړو دا خلاص کړه پکې دا چې د دې کلر سره سمون نه خوري نو راځئ دا کلر به هم درته لږ شیانه تغیر کړو دغه شیانه مطلب دا به موږ صرف ساده کار کوو تاسې کولی شئ چې لږه نوره خواري هم وکړئ دا هم ډاونلوډ کړئ ډاونلوډ به ووهئ ډیزاین کنټینټ پریمیم کنټینټ دا موږ څه شی کارولي دي چې دا پریمیم کنټینټ پکې دي خو دا چې کوم دغه جوړ شوی دی پکې مطلب دغه تاسو ته ما صرف یو طریقه وښودله او نور به راشو خپل یوټیوب چینل ته بیرته راشو د یوټیوب چینل کوم ځای کې پاتې شوی دی رانه دغلته دی. صحیح ده که نه. دغه به اپلوډ کړو اپلوډ باندې به کلیک وکړو دغه نه په دریم قدم کې بیا موږ ته ډسکرپشن راځي. ډسکرپشن لپاره بیا به ما دلته لاړ شي چټ جي پي ټي ته. صحیح ده. چټ جي پي ټي هم دلته ده I need the description. Here is a professional and CEO یعنې search engine optimization friendly YouTube channel description for your fast and motivational self improvement channel. مطلب وایي دا داسې یو دغه مې درته جوړ کړو چې مطلب الګوریتم به هم راکړي او سرچ انجن به هم راکړي او اسان هم دی او دغه هم دی او هغه هم دی مطلب یو دغه یې کړی دی که نو دا به راواخلي دې ځای نه به کاپي کړي دلته به راشي بیرته دې ځای کې بیا واچوي. صحیح ده. دا به ډیلیټ کړي دا ورسره کړي دا به هم ډیلیټ کړي دلته اوس ایډ لنګویج راځي او ضرورت نشته چې لنګویج واچوي مطلب بیا دغه د چینل دغه دی لینک دی ورسره نور لینکونه هم ته کولی شي ورواچوي خپل ایمیل ورکړي دا ایمیل تا سره کومک کولی شي مطلب که څوک در سره په آینده کې تماس ساتي یا در سره
کولابوریشن کوي یا در سره کاروبار پر مخ بوځي دغلته ایمیل هم شي اچولی د هغه نه وروسته دغلته ویډیو واټرمارک وینې دلته خپله لوګو هم شي اچولی مطلب دا به بیا ستا په هره ویډیو راځي د دغې لپاره ده او رابه شو اخر کې دا ټول چې سره یو ځای کې زه نه پوهېږم چې دا د کوم ځای کې مسله ده پروفایل کې مسله ده دا چې څه مسله ده او اپشن نه ورکوي فارحال ویډیو ډېره اوږدېږي نو دغه به واچوې بیا به لاړ شي ما پبلش به وکړې پبلش نه وروسته بیا مطلب دغه زموږ چینل دلته اماده شو صحیح ده دغه زموږ چینل شو اوس به راشي دلته create content and any device مطلب ویډیو باید اپلوډ کړي دا چې ویډیو سره هم اپلوډ کېږي د ده لپاره به بیا راځو مطلب ډېرو جنجالو پسې به نه ګرځو چې سر پرې خوږ کړو ساده همدلته وایي I want to upload it a very fast way here just get you to give me this 30 seconds نم راواخسته اوس به لاړ شو چې د ده نه ویډیو جوړه کړو او مخې ته پرې نور کار وکړو بیا به راشو کروم ته به راشو به یو بل اپلیکیشن سرچ کړو یعنې یو ویب سایټ فلیکي یو آی اپلیکیشن دی موږ ته ډایرکټ فلیکي دا بس داسې ته اوس دومره وښیم چې هغه یو سیستم درته وښیم نور به بیا وروسته کار کوو نو زونه سټارټ دلته راوړو دلته به زه د دې یو اکاونټ د لارې لاړ شوم صحیح ده کنټینیو وکړم ضرورت نشته دی دا وایم د ریپورټ د کنټینټ کریټر دی او یوټیوب انسټاګرام دی صحیح ده دا به چې انتخاب کړو دلته اوس پیر اپشن راځي په دغه فلیکي پسې کلیک وکړو صحیح ده دا به د دې ځای نه ختم کړي دغه ایډیا به دغلته واچوې پیسټ به کړې صحیح ده او دا به نیکسټ کې ګوره زه تا ته صرف دونه ښیم چې مطلب په یو فلیپ باندې ته کولی شې چې مکمل ویډیو جوړه کړې صحیح ده دا به موږ د شارټ په شکل جوړوو یو بلې موضوع ته هم فکر کوم کوشش وکړئ چې په هغو وختونو کې د شارټس د استفاده وکړئ ځکه شارټس او ریلز دا شیان خلک ډېر زیات ګوري نو دا چې زموږ چینل نوی دی خلک موږ لپاره سرچ نه کوي چې زموږ په ویډیوګانو پسې راشي نو شارټس خلکو ته همدغه شانته مخې ته راځي او ګوري دا چې یو څه وخت وشو بیا د هغه نه وروسته به موږ نور کار هم کولی شو نو اوس به زه همدغه انتخاب کړم دلته یې ما ته اوس مختلف اپشن راکړي صحیح ده دغه موټیویشنل یو This is your wake-up call, not from your alarm, but from life itself. You've been hitting snooze for far too long. You've waited for the right time, the perfect moment, the motivation to strike like lightning. Newsflash, it's never coming. Stop waiting for permission. Stop waiting for a sign. The universe isn't going to hand you a roadmap. You don't need more time. You need to start using the time you have. دغه ویډیو به تاسې کتلي نو د دې لپاره یو څو ویډیوګانې ته کولی شئ ډاونلوډ کړئ او د دې هر څه سره سره بعضې سایټونه تاسې ته فری کوینز یا کریډټ درکوي د هغه لپاره ته کولی شئ د ټیم ایمیل څخه استفاده وکړئ دا به هم تاسې ته وښیم ټیم ایمیل صحیح ده ټیم ایمیل د دې ټیم ایمیل د لارې ته کولی شئ دا انسټا هم راځي پکې مطلب ډېر زیات دي د ده د لارې ته کولی شئ ټمپرري ایمیل یې جوړې کړئ او ډفرنټ اکاونټ مطلب مختلف اکاونټونه نه پکې خپل کار مخې ته بوځي په آخر کې به تاسو ته یو بل شی هم در وښیم چې یو بل ډېر مهم ټولز چې دی کیپ کټ چې ورته وایي یعنې ټول به ورسره اشنا یاستئ تاسو ته بیا پرو ورژن در وښیم دا چې څه رقم تاسې مفته کارولی شئ راځئ د موږ سره وګورئ دا به شئ دلته APK دلته به ولاړ شئ همدغلته چې کله راغلئ ساده به سرچ کړئ کیپ کټ به درته راشي په دې پرو ډاونلوډ باندې کلیک وکړئ ښکته چې راشئ تر اخر سره پورې دغلته دا ګوره مختلف ایمیلونه یې ورکړي دي د دې ایمیلونو او د پاسورډونو ته کولی شئ چې هر وخت لاګین کېږي استفاده وکړي او تا ته په مفته کې کیپ کټ راشي یعنې یو بل شی مې غوښتل چې تاسو سره شریک کړم هغه چې دی
ټیکسټ ټو سپیچ مطلب تاسې ټیکسټ ورکوئ که په هره ژبه یې پښتو وي انګلیسي اردو وي نو هغه به تا ته هماغه ژبه کې وسپاره شو په پښتو کې به یو څه مشاهده چیرې د چټ جی پي ټي Can you give me the script? The first script. The what is the meaning of give it? You got it. People will tell you about the watch. And then say that. The type feeling of the Arab which the kissificatory is it in that English way quick. دې کې نو په بلال چې نه د بلال شي په پیدا کې نه پښتو په پښتو کې براشي ګل نواز صاحب او لطیفه صاحب نو په دې ګل نواز باندې ځان تاول کو د امینه بدار خبرې بلکې د ژوند له لوري ته ډېر وخت انتظار کړی دی د مناسب وخت د کاملې شیبې د الحمدلله انتظار دی او حقیقت دا دی هغه وخت هېڅکله نه راځي ته نور وخت ته اړتیا نه لري ته شروع ته اړتیا لري همدا مطلب دا چې لږ برابر کړي او دغه ورته ورکړي د پښتو لیکل ورته صحیح برابر کړي دا چټ جي پي ټي ورته شو مونږ ایډیټ نه کړو نو دغه وو د فري ټولز چې کله حال تاسې ترې استفاده کولی شئ د کیپ کټ نه او دغه TTSfree.com که تاسو سره مې لینکونه هم شریک کړم نو په دې هیله چې یو څه مو ترې زده کړي وي زموږ ویډیو تر دې ځایه پورې وه او انشاءالله بله ویډیو به زموږ تفصیل سره د ویډیو ایډیټینګ او د وایس یعنې چې اواز سره به جوړېږي هغه خو باره کې راځي په دې هیله چې زموږ سره پوه شوي ناستئ ویډیو به خوښه شوې نو مهرباني وکړئ ویډیو در سره لایک کړئ زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ او کومه غوښتنه لرئ نو د کمنټ سیکشن کې وکړئ تر بیا لیدو پورې دا